حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائش نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله یو مسلمان د بل مسلمان ورور ابرو په عزت باندې چې کله حمله کیږي نو او د هغه طرف نه مدافعه وکړي دفاع وکړي الله جل شانه با د الله جل شانه داسې وسیمه ده چې د قیامت پر ورځ بعد د جهنم د اور نه بچ کوي او جهنم نه به ساتي. د دې حدیث روایت شرح السنه للامام محی السنه البغوی دې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا معلومه شو چې کله ته په دنیا کې د مسلمان ورور دفاع وکړي، په یو مسلمان پسې بل سړی لګیا دی، د هغه عزت لوټ کوي، هغه پسې بد رد وایي، غلط الزامونه پې لګوي، او ته د هغه پسې شا دفاع وکړو چې دا مه وایه، دا خبرې هغه پسې مه کوه، دکې د هغه شی نشته، پاک دفاع وکړي، نو ناحقه الزام یې پې لګولو یا ناحقه یا په حقه خو بهرحال هغه نشته او غیبت یې کوي وغیره، ته یې دفاع وکړي، لکه غیبت مه کوه، ګناه ده. مسلمان باندې دا تهمتونه مه لګوه، هغه پسې مسلمان پسې خبرې مه کوه، د هغه عزت مه خرابوه، د هغه تسدیل مه کوه، دفاع دې وکړه. د قیامت په ورځ به الله جل شانه تا د جهنم د اور نه په دې کار سره بچ کړي. دومره ثواب دی محترم مسلمانانو ورونو. د دې وجې نه چې کله هم ستا مخکې د مسلمان غیبت کیږي، یا مسلمان سپکه کیږي، یا مسلمان په ابرو باندې حمله کیږي، د هغه په عزت حمله کوي، څوک خبرې پسې کوي، ته ورته دا خبرې دلته مه کوه، د هغه دفاع کوه، او دا ورته وایي چې دا ګناه ده، مسلمان مه ذلیله کوه، د مسلمان تسلیل مه کوه، د هغه سپکه مه کوه، ته دفاع کوه، الله جل شانه به د قیامت په ورځ ستا د جهنم د اور نه بچ کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.